أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې په مایکروسافټ ایکسل کې د ویو مینو ووایو. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. مایکروسافټ ایکسل کې د ویو مینو په ویو مینو کې چې دغه صفحه چې تا سره ده د کوم معلومات تا لیکلي دي دغه تا ته څه خلته ښکاره سي. نو موږ اوس د دغې سټینګونه وایو. اول چې دا په ویو کې د ورک بوک ویو بخش ده. نورمال، پیج بریک پریویو، پیج لیاوټ او کاسټم ویو. دغه صفحه تا ته څه خلته ښکاره سي؟ د آنلاین د انټرنیټ د صفحې په شکل، د پیج بریک په شکل، د پیج لیاوټ. نورمال عادي حالت. نورمال چې دا عادي حالت هر کله چې تاسو مایکروسافټ ایکسل خلاص کړئ دا نورمال ده. پیج بریک، تا په پیج کې لکه مثلا دلته بریکونه راوستلي دي. که مثلا ته غواړې د همغې په شکل یې ګورې نو ته به بیا وګوره پیج بریک سو. که موږ نورمال وکړو بیرته به عادي حالت ته لاړ سي. د پیج لیاوټ په شکل. نو ته دغه معلومه است لکه مثلا تا ته دغه صفحه څه خلته ښکاره سي دغه ته سلیکټوي لکه مثلا پیج بریک پریویو وي، پیج لیاوټ وي او که نورمال وي. او بل موږ سره دا شو تا ته چې شي اوس ښکاره کړي لکه مثلا شو کې چې دا اول رولر. رولر چې دا لکه مثلا تا ته د خطکش ښکاره کړي ښکاره نه کړي. او بل ګریډ لاینز لکه مثلا که چېرې تاسې ګورئ دغه چارخطه چې دی دې ته ګریډ لاینز وایي. که غواړئ تاسې دغه نه وي لکه سپینه صفحه غونته وي نو تاسې به دا وښئ. که اوس ګریډ لاین نو که ګوره لکه سپینه صفحه سوه ګوره سیل بیخي نه ښکاري. هغه خطونه لکه بورډر غونته کول هغه ګریډ لاینز یا چارخطه بیخي نه ښکاري. موږ بیا چک مارک کړو ګوره اوس ښکاري. او بل فارمولا بار، دغه ته فارمولا بار وایي. غواړې دغه یې که نه وي نو که چېرې موږ راسو دا اوس فارمولا بار ان چک مارک کړو وګوره نسته. کوم ځای کې اوس موږ فارمولا انټر کوو نسته. که موږ بیا چک مارک کړو نو ګوره بیرته راغی. داسې دا ټول دا فارمولا بار ورته وایي. که غواړئ تاسو ته دغه هایډ کړي نو تاسې به دا چک مارک نه باسئ. او که غواړئ چې یي لکه اوس چې ده نو تاسې به بیا چک مارک کوئ. وګوره فارمولا بار راغی. او بل هیډینګز، دغه ته هیډینګ وایي. لکه مثلا دلته ګوره ای بي سی چې ده او 1 2 دغه نمبرونه دغه ته هیډینګ وایي. غواړې دغه یي که نه وي لکه مثلا هایډ یې کې چېرې په ده باندې کلیک کې ګوره ای بي سی او یو دوه درې ټول هایډ غونته شول ځکه چې موږ په دغه ځای کې دا چک ان چک مارک کړو. چک مارک کړو بیرته ګوره راغله نمبرونه او ای بي سی. دا ول موږ سره شو. او بل موږ سره دا زوم دغه صفحه تا ته څومره رانږدې وي دغه زوم. ګوره زوم باندې چې کلیک کې اوس تا ته راځي. ګوره اوس چې ده 115 ده. فیټ سلیکشن وي 25% وي 50 15 سل چې وکړو اوکې. وګوره لږ زره هغه څه وړکی غونته زوم شاته سو ځکه چې موږ زوم کاته کاتروس کام کاتروسه 115 سو سل سو. که چېرې موږ راسو 200 ټولو کې جګ ده اوکې سو وکړو ګوره څومره به رانږدې سي. زومم رانږدې کړي رانږدې م کړه دغه پیج. هلته به راځئ بیرته به سلسي وښئ اوکې وګوره سلسو بیرته. دا یو طریقه. بل 100% لکه دغه چې که موږ زوم 50% اوس یې موږ غواړو بیرته یې سلو ته کړو نو موږ زوم باندې کلیک کوو بیا سل وکړو وخت نیسي. نو که چېرې موږ راسو یو وارې په 100% کلیک کوو نو یو وارې به 100% سي. لکه مثلا دلته چې موږ زوم هغه کړی وي کم کړی وي اوکې چې وښو 100% وښو نو 100% به دا زوم سي. که چېرې مرام سو ګوره 100% ده. او بل سلیکشن ټو زوم لکه مثلا ته دغه لکه مثلا په یو سل کې یو چی لیکل سوي تا ته نه ښکاري وړکی ده. که مثلا په دغه سل کې نو زه چې دا وښمه مګنیفایر غونته ده وګوره دا رانږدې کړم دغه سل کومه سل کې چې ما کرسر و یا تاسو 100% کې په دغه ځای کې دوه ولیکو. او دلته هم ته راسو دا سلیکټ کړو دا ځای وړکی شو که نه. اوس موږ ته نه ښکاري
په دغه سیل کې چې لیکل شوي اوس خو کار یې خو موږ ته چېرې چا سترګې ضعیفه وي یعنې سپین ږیری وي یا چاته نه کاري نه ورته ښکاري که نه نو موږ به راځو ویو ته دلته زوم ټو سلیکشن نو کلیک کو ګوره دا موږ ته رانږدې کړه همدغه سیل په هره سیل کې چې موږ کلیک کو دا ول موږ سره د زوم بخش اوس به راسو د وینډو بخش ته زوم خو مو ویلې اوس په وینډو ته وینډو کې اول موږ سره دا نیو وینډو که چیرې ته غواړې همدغه دا تا ته په نوې وینډو کې خلاصه کړي نو که چیرې تاسې اوس وګورئ یوه وینډو لرو که نه نیو وینډو وهو څو وینډوز وی یوه دوه وینډوګانې موږ ګوره لرو نو همدغه موږ ته په نوې وینډو کې خلاص کړي او بل موږ سره دا ارینج آل ما ته ټولې منظمې که اوس تا ته څه خلته منظمې کړي عمودي وي او پښې وي څه خلته ځکه هارزنټل وکړم ګوره ما ته داسې منظمې کړې که ارینج آل ته راسم ورټیکل وکړم نو اوس به څنګ په څنګ راته منظمې کړي نو ته دغه ورقه موږ ته لکه دغه دوه وینډوګانې چې له موږ سره دي دا له موږ ته منظمې کړې بیا به ارینج آل دا چې وکړې ګوره داسې شو بیا راسه لکه مثالا بیا ارینج آل کاسکیډ وکړو ګوره دا داسې بیرته لکه زومین غوته شو ګوره دا همدا یوه وینډو شوه ارینج آل بیا کولی چې ټولې منظمې کړه لکه مثالا تاسو سره 4-5 دانې غواړې 4-5 غواړې عمودي یو پوښې ګورې بیا کولی شئ او بل موږ سره دا فریز پینس موږ دغه ځای کې اوس کلیک ده موږ کلته را روان یو دغه ټایټل ته تاسې ګورئ ښه موږ کلته را روان یو ګوره هغه هیډینګ چې ده ټایټل ګوره هایډ شو اوس موږ هسې بېرته لکه غواړو چې پوه له یاده مو ووتو چې دغه شي په باره کې ده دغه معلومات نو موږ که بیا پاسار ته ځو وخت رانه نیسي که نه خو که چېرې موږ دلته راسو دا را سلیکټ کړو او دلته راسو فریز پینس ته ټاپ را اوس کاتې وګورئ څومره فرق اوس لري ګوره اوس یې کته ځو نه هایډ کېږي ګوره پاتې ده اوس موږ پوهېږو دغه ټاټل هیډینګ چې ده د چی معلومات دي کرنسي ایکسچینج ریټ څومره چې کته ځو نه هایډ کېږي همداسې پاتې ده ځکه چې موږ دا فریز کړی ده اوس که موږ داسې ځو ښي خواته ځو تاسې ګورئ ښه نومو ته ګورئ دا نومونه چې دي اوس موږ ښي خواته روان یو نومونه ورک شول اوس موږ نه پوهېږو د موږ چا سیل کې کلیک ده د چا پر را کې موږ کلیک ده یا چا په کالم کې موږ ګوره نه پوهېږو ځکه چې نومونه خو هلته هایډ شوي دي موږ خو ښي خواته راغلي یو خو که چېرې موږ غواړو دغه هم فریز کړو کالم موږ خو را وکړله چې دغه هیډینګ و یا ټاټل اوس موږ دا کولی شو کالم اوس به راسو کالم ښي خواته ځه نومونه پاتې دي کوم ځای کې کلیک ده ایرو کې د کلیک ده ایرو پیسو کې د چا په پیسو کې د کلیک ده کاناډا فرانس چاینا انډیا برازیل که تا ته ښکاري ګوره دا نومونه هایډ نه شول ځکه چې موږ دا فریز کړل چې څومره ښي خواته ځې هېڅ نه هغه کېږي هایډ کېږي څومره چې ځې ګوره دا موږ فریز کړل او بل موږ سره دا په فریز کې انفریز موږ خو دواړه اوس فریز کړل چې موږ ښي خواته ځو نومونه نه هغه کېږي پټېږي او موږ چې لاندې راځو دغه هیډینګ هایډ کېږي لکه ځکه چې راسو دلته پاس موږ دلته فریز ټاپ را اوس چې موږ کاته ځو ګوره دا نه کېږي موږ ښي خواته ځو نومونه نه هایډ کېږي او که موږ هغه خواته ځو که لاندې ځو هیډینګ که موږ اوس فریز راسو انفریز که دواړه وښو ښي خواته ځو نومونه هایډ شول کاته ځو هیډینګ هایډ شو دواړه مې یو وارې وکړل خو که چېرې موږ غواړو دواړه بېرته یو وارې فریز کړو نو موږ به راځو فریز پینس ته ګوره دواړه بیا فریز کوي ښي خواته ځو نومونه نه هغه کوي لاندې ځو هیډینګ نه هایډ کوي ګوره څومره ښه شو تاسو ته بیا دې ته ضرورت نشته چې تاسې پاس سر ته راځئ څه وګورئ هیډینګ چی دی چی په باره کې دا معلومات دي څومره ورښه ده او بل سپلیټ که غواړئ لکه مثالا که چېرې وګوره موږ دوه وینډوګانې لرو که غواړو دا دواړه قطع کړو لکه مثالا دا وینډوګانې نه دا ګوره اوس موږ په منځ کې قطع کړه دغه ځای کې موږ کلیک کړو سپلیټ
دلته سپلیټ وکړو ګوره موږ ته په دغه ځای کې دا قاطع کړې که موږ اوس بیا ویو ته راسو پیج بریک ته راسو نو ګوره دا قاطع غونته شو یا دلته پیج لیاوټ وګورئ دا لکه سپلیټ به بند کړي لکه قاطع م غونته کوو نو بیرته سپلیټ باندې کلیک کړئ بیرته به ان سپلیټ او بل هایډ که غواړئ لکه مثلا تاسې دا پټ کړئ ګوره هغه هغسې دا یوه لکه پټه شوله هماغه ټوله هغه وینډو ځکه چې موږ په هغه ځای کې هایډ ورته ویلې که چېرې موږ بیرته ګوره ان هایډ تر اوسه هایډ ان هایډ نه و ځکه چې موږ یوه وینډو نه وه هایډ کړې نو موږ هایډ کړه اوس کولی شو ګوره کومه ان هایډ کړې دا اوکې یوه دوه وینډوګانې لرو ګوره ان هایډ اوس کار نه کوي بیخي ځکه چې موږ یو وینډو نه ده هایډ کړې نو ولې کار وکړي که موږ هایډ وکړو نو موږ ګوره ان هایډ کار کوي دا ماته دغه ورک بوک دغه ان هایډ کړه ګوره بیرته ان هایډ کار نه ووته ځکه چې بیا نه ده کړې ده او بل موږ سره دا ویو سایډ بای سایډ خو تاسې ګوره موږ ګوره یوه دوه وینډوګانې لرو که نه نو که چېرې موږ غواړو دواړه څنګ په څنګ وګورو نو موږ به ویو سایډ بای سایډ وکړو ګوره دا سایډ بای سایډ شوی او بل موږ سره دا سینکرونس سکرولینګ که چېرې موږ اوس دلته وګورئ دغه پاس ته وګورئ ښه دغه نومو ته نمبرو ته ویو سایډ بای سایډ وکړو دغه ته ګوره زه کاته ځم پاس ته وګورئ هغه هم ګوره کاته ځي ولې ځکه چې موږ دا چک مارک کړی ده موږ ګوره دغه کې دلته راسو دغه کې کاته ځو دا ګوره دومره غټه نه ده خو چېرې بیا هم تاسې وګورئ د ګوره کته او پورته ځي ګورئ یا دې ته لاندنۍ ته راسو ګوره څومره کته کوو په اسانۍ کېږي خو که چېرې موږ دله چک مارک نه وباسو او سایډ بای سایډ نو موږ اوس دغه کې کته ځو هماغه پاس پاتې ده فریز غونته ده هېڅ کته ګوره نه ځي ځکه چې موږ دا چک مارک نه ویستی او ریسیټ پوزیشن موږ خو اوس څنګ په څنګ کړی دی که نه سایډ بای سایډ که موږ دا وکړو دلته موږ دا یا او دا داسې کار کوي لکه مثالا نو ګورئ دا ګوره دا یوه وینډو ده که نه دا بله وینډو ده که چېرې موږ د دې لږ پورته کړو سایز یې لږ ظرفې غاټ کړو هغه وړکی کېږي ریسیټ سایز وکړو نو دواړه یو شی شوي لکه وګورئ لکه مثالا یا د دغسې دا موږ سایز کم کړو دلته راسو سایز یې کم کړو که نه که موږ دا وکړو ریسیټ پوزیشن نو ګوره دواړه به یو شی ځي ځکه چې موږ لکه مثلا که د یوې تا سایز هغه کړی وي غټ کړی وي د بلې وړکی وي ریسیټ وکړي د غټې به وړکی سي دواړه به یو شی سي دا له موږ سره ده اوس موږ سره ده سویچ وینډو موږ سره ګوره څو وینډوګانې لرو دوه وینډوګانې که نه موږ غواړو اوله کې یو دلته ښکاري دا ګوره چک مارک ده غواړو دومې ته لاړ شو وکتو دومه شوه دا ویو سایډ بای سایډ نه وباسئ دا اوس دومه وینډو ده دلته راسو ګوره دا د دې کار ده لکه مثالا تاسې یوې وینډو کې غواړئ بلې وینډو ته لاړ شئ سویچ یې کړئ نو جلا نه کولی شئ که چېرې ګوره دوه لرو که نه موږ بیا راسو نیو وینډو دا نیو وینډو اوس موږ ګوره درې شوي نو دلته که موږ راسو سویچ وینډو اتومات درې شوې ځکه چې موږ یو بله وینډو را خلاصه کړه او بل له موږ سره ده مکروز نو ته ښه پوهېږې چې دغه متن لیکلی ته چې دغه به زه بله ورځ راځم چا ته به یې لیکم یو بیا به لیکم نو ته یې نه غواړې چې بیا ولیکې نو خپل وخت ولې ضایع کوې نو ته غواړې چې دغه څنګه دلته راسې دلته ویو مکرو وښې دغه متن خپله اتومات دلته راسې نو ته به راځې دلته مکروز ته به راځې ریکورډ دغه نوم به ورکړې اوکې وشروع کړه دا تا ولیکه او ته بله ورځ راغلی دلته راسې سټاپ دی که دا دغه ځای کې تا کوم متن لیکلی غواړې هغه دلته راولې تا خو لکه ویډیو تر اخیستلې ده دلته به ویو وښې هماغه نوم به انتخابوئ رن
view run. لکه مثال دلته راسو دلته موږ دغه شیټ کې دراوځو دلته view macros دلته run وښو وګوره هماغه دلته راغی په غجې کې ځکه راته دغه چې کې راته دغه اندب سر ګوره که موږ دلته راسو بله ورځ کنټرول n یو نوی فایل هم راخیستلی ده موږ راغلي موږ غواړو خپل متن دلته راولو موږ هسې کوم ریکورډ کړی مکروس کې نو ګوره دلته view هماغه ګوره راغلی ده run ګوره دلته راغی موږ دې ته ضرورت نشته چې بیا له سره شروع کړو بیا ولیکو نو دې کې اول چې دا view لکه مثلا چېرته را مخکې ریکورډ کړی وي هغه ته غواړې ویې ګورې view به وهې او ریکورډ که غواړې نه وای ریکورډ کې بیا به ریکورډ وهې ډېره مننه دا و د نن ورځې درس